السلام دوستانو، د پیسې چې شیندي په دې سکرین باندې دا ویډیو تاسو ته ښکاري د حسنین دی، د خپل پلار قاتل. ده به لاول دا کارونه کول، په ډمانو به پیسې شیندلې او دا پیسې به یې بې ځایه لګولې. پلار ورته ښه کارېدو چې لکه دا چلونه مه کوه، هغې په باوجود به ده دا چلونه کول. دوستانو په دې بله ویډیو کې دا حسنین د دې پولیسو سره ناست دی. د دې دا مطلب شو چې دې مخکې هم د پولیسو سره ډېر تعلقات دي، نو کیدای شي د دې څه بلې لانجه وي. رښتیا دې وویل. دوستانو پلار تې په ځای باندې موبایل اخیستی و، ځکه چې د ده دا کارونه دا غلط وو. ډېر 2 نمبر انسان و او 2 نمبر انسان همیشه غلط کارونه کوي. دوستانو زما خوله سپکه ده، خو زه خبره چې کوم نو په ځای باندې کوم. که نه تاسو لیدلي چې دوی د ډمانو پیسې شیندي، نو په دې په ځای باندې دا پیسې خپل کور کې لګولې څنګه به وه؟ د پلار پیسې راغستې دي او هغه یې شیندلې دي. په یو ویډیو کې تپوس کړی و چې ستا سره کوم موبایل دی؟ ده ورته چې آیفون دی. آیفون خو تا ته پته ده، تاسو ټولو ته پته ده چې په لکو روپو دي. بس مینوالو د کنجر پورې د بړوا پورې د دله پورې دې پورې زما دا پیغام ورسوئ.